امریکا ته د پاکستان د غلامۍ اخري حد د غزې قاتل ټرمپ ته د نوبل جایزې د ورکړې غوښتنه وکړه. بل خوا ټي ټي پي پر پنجابي پوځ مرګونی برید کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانان چې ګل خان ته وایي چې پاکستان هیواد نه بلکې د امریکا پروژه ده نو نه یې مني او پاکستان آزاد هیواد ګڼي، خو حقیقت بیا دا دی چې غلام او لاسپوڅی دی. تازه خبر دا دی چې د پاکستان حکومت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2024 کال لپاره د سولې نوبل نړیوالې جایزې ته نومولی دی. د پاکستان د حکومت لخوا په خپور شوي پیغام کې ویل شوي چې ټرمپ د 2025 کال د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پراخېدو مخنیوی کړی او اوربند ته زمینه برابره کړې. د سولې نوبل جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو یا نړیواله کچه د سولې لپاره اقدامات ترسره کړي دي. د پاکستان لخوا ډونالډ ټرمپ داسې مهال د سولې نوبل نړیوالې جایزې ته نومول کیږي چې د نوموړي په حکم د امریکا هوایي ځواک شاوخوا 2 میاشتې وړاندې پر یمن درانه هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د یادونې وړ ده چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره نه یوازې یمن کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل شوې بلکې د غزې په جګړه کې اسرائیل رژیم پراخ پوځي ملاتړ کوي. هغه جګړه چې پکې د لسګونه زرو ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 200 زره کسان شهیدان او ټپیان شوي او اوس د همدې ټرمپ په مرسته ایران کې سلګونه کسان ووژل. شنونکي بیا د پاکستان یاد اعلان د شرم او خندا وړ بللی وایي. د عاصم منیر او ټرمپ له ملاقات وروسته تمه هم دا وه چې پاکستان به د ټرمپ خوشحالولو لپاره یو شرمونکی اقدام کوي. بل خوا ټي ټي پي ډلې ادعا کړې چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دغه هیواد پر امنیتي عسکرو 14 بریدونه کړي چې پکې 21 عسکر هلاک شوي او 12 نور ټپیان دي. یا د ډلې په خپاره کړې اعلامیه کې ویلي د بریدونو پر مهال 2 موټرونه نیولي او یو باروړونکی موټر او امنیتي کامره یې ویجاړه کړې ده. دغه ډله زیاتوي د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې له 4 ورځو راهیسې ټولې لارې تړلې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.